often. خو په برټش انګلیش کې دا ویل کېږي often او په امریکن انګلیش کې دا ویل کېږي often. هغوی پکې ټي سایلنټ نه وای. نو اوس تاسو خپله خوښه ده که امریکې ته چېرته لاړئ نو هلته کې often وایئ، که انګلینډ ته چېرته راغلی نو دلته کې به بیا often وایئ. صحیح ده؟ یا دغه شانتې بل یو ټکی دی honest HONEST honest. دا honest نه دی ځکه چې د ټکي په اوله کې h راغلی دی او ورپسې o راغلی دی. damn. د damn spelling دی DAMN. damn. damn ویل کېږي لعنت ته. اکثر خلک وایي که نه چې لعنت وي په ده باندې نو د هغې لپاره څه راځي damn. نو تاسو اوس وګورئ damn او یو ډیم هغه کوم چې په پاکستان کې تربیلا ډیم او منګلا ډیم د دواړو پروننسیشن تقریبا بالکل یو شانتي دي. صحیح ده؟ خو کوم چې د اوبو والا ډیم دی هغې سپیلنګ دی DAM. په هغې کې په آخر کې n نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم ټاپک شروع کړی دی، سایلنٹ لیټرز. د سایلنٹ لیټرز په باره کې مونږه د دې نه مخکې پارټ 1 آلریډي کړی دی. په پارټ 1 کې مونږه د A نه واخله تر د G پورې ټول لیټرز کړي دي چې هغه په کومو کومو موقعو باندې سایلنٹ راځي. A B C D E F G پورې مونږه آلریډي کړي دي په پارټ 1 کې. صحیح ده؟ که چا تر اوسه پورې پارټ 1 نه یې کتلی نو مهرباني وکړئ اول پارټ 1 وګورئ او بیا دا لیسن وګورئ. نننی لیسن زمونږه دی پارټ نمبر 2 او دا زمونږه د سایلنٹ لیټرز اخیری لیسن دی. په دې کې به انشاءالله مونږه د H نه شروع کوو او تر دا زړه پورې بزو. د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. یوه خبره زه اوله کې کول غواړم چې کم تیر شوی پارټ مونږه کړی و پارټ 1 د سایلنٹ لیټرز، هغه تاسو ټول ښه د زړه د اخلاص نه شیر کړی و. نو زما طرف نه تاسو ټولو ته ای والله. راځو خپل لیسن لا سایلنٹ لیټرز. نن به مونږ وایو د H نه به شروع کوو او تر د زړه پورې بزو. دلته کې دا یو خبر یاد ساتئ چې ځینې لیټرز داسې وي چې هغه سایلنٹ نه راځي نو هغه به پکې مونږ نه کوو ځکه چې زمونږ لیسن خو د سایلنٹ لیټرز په باره کې دی که نه. نو ځینې لیټرز داسې دي، مثال په طور I J M O Q R V X Y او Z. دا هغه لیټرز دي چې دا سایلنٹ نه راځي تقریبا. صحیح ده؟ نو دا پکې مونږ نه کوو. د دې نه علاوه چې کم لیټر سایلنٹ راځي نو مونږ به هغه کوو. صحیح ده؟ د تیر لیسن په شانتي په دې لیسن کې چې هم زه څومره الفاظ ویمه او زه څونه الفاظ څنګه پروناونس کومه نو تاسو له هم پکار دي چې زما سره یو ځای وایئ. زه چې کله یو ټکی وویمه نو تاسو یې هم په زوره باندې وایئ چې ستاسو خوله په دې باندې راواوړي او ستاسو ججک هم ختم شي. صحیح ده؟ اول به مونږ شروع کوو نن د لیټر H نه. اوس H اکثر سایلنٹ وي کله چې هم دا د W نه پس راغلی وي. په یو لفظ کې اول W راغلی وي او بیا H راغلی وي نو په هغه کیس کې زیاتر H سایلنٹ وي. مثال په طور یو عام غوندې ټکی دی Y. نو تاسو وګورئ د Y سپیلنګ دی WHY. نو په دې ټیم کې بیا H سایلنٹ دی. اواز راځي صرف د W او د Y. H پکې سایلنٹ دی. Y یا دغه شانتي what. د what spelling هم دی WHAT یا دا شانتي when WHEN. نو په دې ټولو ټکو کې تاسو وګورئ په دې کې H سایلنٹ دی. صحیح ده؟ د دې نه علاوه ایکسپشنز کېدی شي. تاسو ته ما په تیر لیسن کې هم ویلي وو چې ایکسپشنز هغې ته ویلي کېږي په کوم باندې چې قانون کار نه کوي، هغه د قانون خلاف ځي، د رولز خلاف ځي. ایکسپشنز کېدی شي. اوس انګلیش خو غټه ژبه ده، زه اوس په لیسن کې خو د انګلیش ټول الفاظ نشم ویلی، ټوله ډکشنري خو نشم ویلی که نه. خو ما تاسو ته ویلي چې مونږ به انشاءالله په دې لیسن کې هغه الفاظ وایو کوم چې په عام ژوند کې استعمالیږي. مثال په طور why when what دا خو په عام ژوند کې زیات استعمالیږي که نه. کله چې مونږ د چا نه څه سوال کوو څه تپوس کوو نو why استعمالو. د why مطلب دی ولې، یا مونږ استعمالو when. د when مطلب دی کله، یا مونږ استعمالو what. د what مطلب دی څه. نو دا وګوره دا عام الفاظ دا ډیر زیات استعمالیږي. نو په دې ټولو کې H سایلنٹ دی ځکه چې هغه د W نه پس راغلی دی. صحیح ده؟ خو په ځینو ټکو کې H د W نه پس راغلی وي خو په H پسې O وي، یعنی اول W وي بیا H وي او بیا O وي. نو په هغه ټیم کې بیا H سایلنٹ نه وي. صحیح ده؟ مثال په طور زمونږ سره یو عام ټکی دی who. اوس د who سپیلنګ دی WHO. نو تاسو وګورئ WH خو یو ځای راغلی دی خو په H پسې O راغلی دی. نو په داسې موقعو باندې بیا H سایلنٹ نه وي بلکې H خپل اواز ښه ښکاره ورکوي. who WHO. who مطلب څوک.
دا هم په تپوس کې زیات تر استعمالیږي. یا دغه شانتي بل یو ټکی دی whoever سپیلنګ ته هم تاسو وګورئ WHOEVER. whoever مطلب راځي چې څوک هم، یا په اردو کې به وایي چې جو بھی. نو تاسو په دې کې هم وګورئ، په دې کې هم H سایلنٹ نه دی، حالانکه راغلی د W سره دی، خو په H پسې بیا راغلی دی O، نو په هغه ټیم کې به H بیا سایلنٹ نه وي. صحیح ده. یا دغه شانتي بل یو ټکی دی wholesome ویل کېږي په اردو کې به وایي چې صحت بخش، یعنی هغه څیزونه چې کم چې د صحت لپاره ښه وي، یعنی خوراک دی فرض کړو، نو مونږ وایو چې wholesome food هغه خوراک کم چې د صحت لپاره ښه وي. نو هغې کې هم تاسو وګورئ wholesome ویل کېږي، WHO راغلی دی، نو بیا به H خپل آواز ورکوئ. یا دغه شانتي whole ځان له هم یو ټکی دی، یعنی ټول، نو په هغې کې هم د H آواز ښکاره وي. صحیح ده، سایلنټ پکې نه وي. اوس د H په باره کې یو سپیشل سچویشن بل هم جوړیږي، کله چې هم H د سنټنس په اوله کې راغلی وي او ورپسې O راغلی وي، نو په هغه ټیم کې بیا زیاتر H سایلنټ وي. صحیح ده. مثال په تور زه تاسو ته یو 3 ټکي ښیم، دا ټکي په عام ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي او زه تاسو ته دا وایم چې زیات خلک دا 3 ټکي غلط وایي، پروننسیشن یې غلط کوي. مثال په تور یو ټکی دی hour ویل کېږي غنټې ته، موږ وایو 1 hour 2 hours 3 hours، یو غنټه 2 غنټې 3 غنټې. نو د دې سپیلنګ څه دی؟ HOUR. نو H د ټکی په اوله کې راغلی دی او ورپسې O راغلی دی، نو په دې ټیم کې بیا دا hour ویل کېږي، دا هاور نه دی. دا غلطي به کله هم نه کوئ، هاور به نه وایي. صحیح ده، دا هم زیات خلک هاور وایي. په دې کې H سایلنټ دی ځکه چې H د ټکی په اوله کې راغلی دی او ورپسې O راغلی دی، hour. دغه شانتي بل یو ټکی دی honor ویل کېږي عزت ته. صحیح ده، honor. نو هغه هم دی HONOUR honor. نو هغه هم هانر نه ویل کېږي، دا هم زیات خلک هانر وایي. یا دغه شانتي بل یو ټکی دی honest HONEST honest. دا honest نه دی ځکه چې د ټکی په اوله کې H راغلی دی او ورپسې O راغلی دی، نو بیا به H سایلنټ وي، آواز به صرف د O راځي، honest. صحیح ده. نو دا غلطي به په دې 3 ټکو کې د دې نه پس کله هم نه کوئ. صحیح ده. خو د دې نه پس بل یو لیټر زموږ سره دی K، ځکه چې د H نه پس I J راځي. نو تاسو ته ما وویل چې I او J داسې خاص سایلنټ نه راځي په انګلیش کې، نو هغه به مونږ سکیپ کو، هغه به مونږ پرېږدو او نیکسټ لیټر زموږ بیا څه راځي؟ K راځي. صحیح ده. کله چې هم د یو ټکي په اوله کې K راغلی وي، یعنی ټکی شروع کېږي د K نه او ورپسې ټکی بیا N راغلی وي، نو په هغه موقعو کې زیاتر K سایلنټ وي. دا ډیر اهم دی او داسې الفاظ په انګلیش کې ډیر زیات دي او زیات تر هغه الفاظ دي کوم چې په عام ژوند کې ډیر زیات استعمالیږي. مثال په تور یو ټکی د تر ټولو اولنې زه وایم knowledge. اوس تاسو knowledge ته وګورئ، knowledge شروع کېږي د KN نه، knowledge KNOWLEDGE، خو د دې پروننسیشن څه دی؟ knowledge. knowledge به نه وایه، مونږ چې کله په سکول کې وو نو مونږ به اکثر په دې ټکي کې یا به غلطېدو هم او کله به مونږ په قص باندې هم غلط وي، knowledge به مونږ وي. صحیح ده. نو دا اصل کې دی knowledge، ځکه چې په اوله کې K راغلی دی او بیا N راغلی دی، نو K به پکې سایلنټ وي. یا دغه شانتي بل یو ټکی دی know I know you، زه تا پیژنم. نو د know سپیلنګ څه دی؟ KNOW. نو په هغې کې به هم بیا K سایلنټ وي. یا د know سیکنډ او تھرډ فارم هم دی، know new known. په 3 وانو کې به په اوله کې K او بیا N دی، نو K به پکې سایلنټ وي. صحیح ده. یا بل یو عام غوندې ټکی دی knife ویل کېږي چاقو ته یا چړې ته، که نه knife. د knife سپیلنګ دی KNIFE. په هغې کې هم تاسو وګورئ K د ټکي په اوله کې راغلی دی، بیا پسې N راغلی دی، نو په دې کې به هم K سایلنټ وي، knife به ویل کېږي. یا بل یو ټکی دی night KNIGHT night ویل کېږي، یعنی پخوا په زمانې کې به کم چې برټش فوجیان به وو، نو په هغې کې چې به کم فوجي ډېر زیاته ترقي وکړله او ډېر ښه فوجي به وو، نو هغه له به یې ترقي ورکړله او د هغه نه به یې نایټ جوړ کړو. صحیح ده، هغې ته به یې نایټس وي. نو تاسو دلته کې کنفیوز کېږئ ما، یو نایټ خو هغه دی کم چې شپی که نه، هغې ته هم نایټ ویلی کېږي که نه، خو د هغې سپیلنګ بدل دی. د هغې سپیلنګ دی NIGHT. په هغې کې په اوله کې K نشته دی، خو پروننسیشن د دواړو بالکل یو شانتي دی، نایټ. نو دا کم نایټ چې دی KNIGHT، کم چې ډېر ښه فوجیان وو، نو په دې کې هم K په اوله کې سایلنټ ده. صحیح ده. یا دغه شانتي بل یو عام ټکی دی
د نی سپیلینګ دی KNEE. نو په دې کې هم K سایلنٹ دی ځکه چې په K پسې N راغلی دی او ټکی شروع کېږي د K نه. نی ویل کېږي زنګون ته، د موږ د خپې چې کومه حصه ده که نه موږ د زنګون وایو نو هغې ته ویل کېږي نی. نو دا ډېر اهم الفاظ دي، دا ټول تاسو د ځان سره یاد کړئ، په دې کې د نن نه پس غلطي مه کوئ. صحیح ده؟ ښه، نیکسټ لیټر زموږ سره دی L. اوس L په داسې موقعو باندې عموما طور صحیح ده زیات تر ایکسپشنز په هر کیس کې کیدی شي. تاسو ته بار بار دا خبره کومه، موږ خو سایلنٹ ټکي صرف وایو کنه. نو کله چې هم په یو ټکي کې اول A راغلی وي او یا O راغلی وي او یا U راغلی وي او بیا د دې نه پس L راغلی وي، نو په هغه موقعو کې زیات تر عموما طور په هغې کې بیا L سایلنٹ ویل کېږي. مثال په طور یو ټکی دی کاف. کاف ویل کېږي د غوا چې کوم بچی وي که نه وړوکې هغې ته ویل کېږي کاف. اوس د کاف سپیلینګ دی CALF، خو L پکې سایلنٹ دی په دې ټکي کې. او ما چې تاسو ته کوم رول وویل نو د هغې مطابق تاسو وګورئ اول A راغلی دی او بیا L راغلی دی، نو په هغه ټایم کې بیا L سایلنٹ دی. صحیح ده؟ کاف به ویل کېږي. دغه شانتي یو ډېر امپورټنټ ټکي او ډېر عام ټکي استعمالیږي په انګلیش کې، درې ټکي دي، should، could یا would. I should do this، مالا په کار و چې ما دا کار کړی وي. مثال په طور خلک وایي که نه should یا could یا would. نو په دې دریو واڼو کې هم تاسو وګورئ په دې کې L سایلنٹ دی. د should سپیلینګ دی SHOULD، نو تاسو وګورئ په دې کې L راغلی دی د U نه پس. یا could COULD، په هغې کې هم L راغلی دی د U نه پس، نو په دې کې هم L سایلنٹ وي. صحیح ده؟ دغه شانتي بل یو عام ټکی او ستاسو لپاره به دا ډېر زیات عام ټکی وي، هغه دی چاک. یعنی هغه چاک کوم چې په سکول کې په بورډ باندې په خلک لیکل کوي. صحیح ده؟ هغې ته چاک ویل کېږي که نه. نو اوس د چاک سپیلینګ دی CHALK، په هغې کې هم L سایلنٹ دی. یا بل یو ډېر امپورټنټ ټکی زویم چې تاسو دا ټکی زده هم کوئ که چاله نه ورځي، یو ټکی دی behalf. behalf سپیلینګ دی BEHALF، خو په دې کې هم L سایلنٹ دی. behalf ویل کېږي یعنی تاسو د چا د پاره یو خبره کوئ، د چا د طرف نه یو خبره کوئ یا د چا د طرف نه یو کار کوئ، هغې ته behalf ویل کېږي. مثال په طور تاسو چې د بهر ملک ته لاړ شئ، فرض که سعودي دوبۍ ته لاړ شئ او تاله عربي نه درځي او ته یو دفتر ته لاړ شئ، نو ته خو د هغوی سره عربي نه شئ ویلی، ته ځان سره بل یو کس بوځې چاله چې عربي ورځي، نو ته هغه ته وایې چې ته د دوی سره زما په behalf باندې خبرې وکړه، زما د طرف نه د دوی سره خبرې وکړه. نو په هغه موقع کې بیا ټکي استعمالیږي behalf. بیا هغه هلته کې ستاسو د پاره خبره کوي، ستا د طرف نه خبره کوي، نو په هغه ټایم کې بیا موږ څه وایو چې he is talking on behalf of me، دا زما په behalf باندې خبره کوي، زما د طرف نه خبره کوي. صحیح ده؟ نو دا یو ډېر اهم ټکی و، نو دا هم د ځان سره یاد کړئ. یا دغه شانتي بل یو امپورټنټ ټکی ډېر عام ټکی ټاک، خبرې کول. نو تاسو وګورئ د ټاک سپیلینګ سره TALK، نو په دې کې هم L سایلنٹ دی. ښه، نو اوس ایکسپشنز پکې شته دی. ما چې تاسو ته دا کم رول وویې چې کله هم L د A O او U نه پس راشي نو هغه به سایلنٹ وي، نو په دې کې ایکسپشنز شته دی. داسې ټکي شته دی چې په هغې کې L د A O U نه پس راغلی وي خو په هغې کې L سایلنٹ نه وي، هغه ویلې کېږي. نو تاسو ته ما وایي چې دا به صحیح ایکسپشنز به وي. صحیح ده؟ مثال په طور یو ډېر اهم ټکی هولډ. هولډ ویلې کېږي نیولو ته، یا څوک ته نیسل وای، نیولو ته. صحیح ده؟ هغې ته ویل کېږي هولډ. اوس د هولډ سپیلینګ څه دی؟ HOLD، خو په دې کې L سایلنٹ نه دی، L ښه ښکاره ویل کېږي هولډ. یا بل یو ټکی دی سولډ. سولډ ویل کېږي مطلب چې یو څیز خرڅ شي، نو موږ بیا د هغې دپاره وایو چې دا خرڅ شو، مطلب دا دی چې دا سولډ شو. صحیح ده؟ نو اوس تاسو وګورئ چې د سولډ سپیلینګ څه دی؟ SOLD، په هغې کې L سایلنٹ نه دی، حالانکې راغلی د O نه پس دی. دغه شانتي ډېر ټکي شته دی چې هغې کې L راغلی وي د O نه پس، خو په هغې کې L ښه ښکاره ویلې کېږي. یعنی تاسو ته ما اوس دا دوه ټکي وویې هولډ، سولډ یا فولډ. فولډ مطلب یو څیز فولډ کول، یو څیز راغونډول، راماتول. دغه شانتي راغونډ کې خلک یو څیز، د هغې لپاره فولډ ټکي استعمالیږي. د هغې سپیلینګ هم تاسو وګورئ FOLD، خو L پکې سایلنٹ نه وي. یا دغه شانتي بل یو ټکي کېدی شي بلک، BULK. په دې کې L راغلی دی د U نه پس، خو سایلنٹ به نه وي، دا هم په ایکسپشنز کې راځي. بلک، بلک ویلې کېږي چې یو څیز په ډېر مقدار کې یو ځای وي، هغې ته بلک ویلې کېږي. یعنی تاسو اکثر د یو څیز لاټ واخلی که نه، په جمع باندې. فرض که څوک د کپړو کاروبار کوي او چا یو کنټینر کپړې اغوستې وي په یو ځای باندې، نو هغې ته خلک وایي چې دا ما په بلک کې واغوستلی، یعنی یو غټ لاټ مې واغوستلو، هغې ته بلک ویلې کېږي. صحیح ده؟ نو په دې کې هم L سایلنٹ نه دی. د دې نه پس بل لیټر دی M، نو M داسې خاص سایلنٹ نه راځي، نو موږ به M سکپ کو. صحیح ده؟ د هغې نه پس بیا راځي بل لیټر N.
اوس ان هم ډیر امپورټنت دی صحیح ده ان په هغه موقع باندې سایلنت راځي کله چې ان د ام نه پس راشي یعنی اول په یو ټکی کې ام راغلی وي او بیا ان راغلی وي نو په هغه ټیم کې بیا ان سایلنت وي مثال په تور یو ډیر اهم ټکی دی autumn ویل کېږي د خزان موسم ته autumn اوس د autumn سپیلنګ څه دی autumn په اخره کې ام ان راغلی دی نو ان به پکې بیا سایلنت وي نو پرونانسیشن به بیا سره راځي autumn یا بل یو اهم ټکی دی column ویل کېږي یعنی کله چې څوک بلډینګ وغیره جوړ کړي او پیلر یې خېجولي صحیح ده نو هغه پیلرو ته ویل کېږي columns یا دغه شانتي څوک چې په اخبار کې اکثر کالم ولیکي که نه موږ وایو د پلانکي کالم لیکلی ډېر ښه کالم یې لیکلی دی نو هغې ته هم کالم ویل کېږي د هغې سپیلنګ څه دی column نو په هغې کې هم ام ان راغلی دی نو ځکه ان په هغې کې هم سایلنٹ وي صحیح ده یا بل یو ډېر زیات اهم ټکی ډیم د ډیم سپیلنګ دی DAMN ډیم ویل کېږي لعنت ته اکثر خلک وایي که نه چې لعنت دې وي په ده باندې نو د هغې لپاره څه راځي ډیم نو تاسو اوس وګورئ ډیم او یو ډیم هغه کوم چې په پاکستان کې تربیلا ډیم او منګلا ډیم د دواړو پرونانسیشن تقریبا بالکل یو شانتي دي صحیح ده خو کم چې د اوبو والا ډیم دی یعنی تربیلا ډیم او منګلا ډیم د هغې سپیلنګ دی DAM په هغې کې په آخر کې ان نشته دی او دا کم دا ډیم چې دی لعنت والا ډیم چې دی د دې سپیلنګ دی DAMN صحیح ده ډیم نو په دې کې هم ان سایلنٹ دی ځکه چې ان راغلی دی د ام نه پس ښه د دې نه پس بیا بل لیټر دی او نو او داسې سایلنٹ نه راځي نو هغه به هم مونږ سکیپ کوو بل بیا د هغې نه پس لیټر زموږ سره دی پی اوس پی زیات تر په هغه موقعو باندې سایلنٹ وي کله چې هم د یو ټکي په اوله کې پی اس راغلی وي یا پی ټي راغلی وي یا پی ان راغلی وي نو په داسې موقعو باندې زیات تر پی سایلنٹ وي د ټکي په اوله کې صحیح ده مثال په طور یو ډېر عام ټکی چې په دې کې اکثر خلک غلطیږي هغه دی سایکالوجي اوس د سایکالوجي سپیلنګ ته تاسو وګورئ PSYCHOLOGY سایکالوجي نو اوس تاسو وګورئ د سایکالوجي سپیلنګ شروع کېږي د څه نه د پی اس نه نو په هغې کې پی سایلنٹ دی اکثر خلک مونږ چې کله واړو نو مونږ به هم دا ټکي چې کله واورو نو مونږ به وایو چې په سایکالوجي صحیح ده په سایکالوجي نه دی دا دی سایکالوجي یا دغه شانتي بل یو ټکی کېدی شي ټیروډاکټل دا یو د زناورانو یو ګروپ دی یعنی کم چې ریپټایلز وي ریپټایلز هغه زناورانو ته ویل کېږي کم چې د ډاینوسارز په شانتي وي یا د کروکوډایلز شوله یا کم چې ټرټل شمشتی شولې دغه شانتي چې کم دا زناورانو یا ماران شوله نو دا ټول په ریپټایلز کې راځي دې ته ریپټایلز ویل کېږي نو دغه شانتي ټیروډاکټل دا هم یو ریپټایل و پخوا په زمانه کې به داسې یو زناور و د ډاینوسار د فیملی نه چې د هغې به وزرې وي د هغې نوم څه دی ټیروډاکټل خو لیکلی کېږي د پی ټي نه نو پی به په دې کې سایلنٹ وي ځکه چې شروع کېږي د پی ټي نه صحیح ده یا بل یو ټکی دی نیمونیا خو یو بیماری ده که نه د پیپړو بیماری ده نو اکثر خلک موږ دا ټکی ډېر استعمالو ماشومان زیات نه جوړه کېږي نو د نیمونیا سپیلنګ د پی ان نه شروع کېږي نو په هغه ټایم کې به هم پی سایلنٹ وي نیمونیا به ویلې کېږي صحیح ده ښه اوس د پی په باره کې یو بل اهم رول او ستاسو د ټولو دپاره دا بیا یو مسله ده صحیح ده بل رول دا دی چې کله هم پی د اچ سره یو ځای راغلی وي یعنی اول پی راغلی وي او بیا اچ راغلی وي نو هغه آواز ورکوي د اف د اپ نه صحیح ده د اف آواز ورکوي پی اچ په د اف آواز ورکوي مثال په طور یو ډېر عام غوندې ټکی دی ایلیفنټ هاتي نو تاسو وګورئ د هغې سپیلنګ څه دی ELEPHANT ایلیفنټ نو بیا به دا د اف آواز ورکوي یا دغه شانتي بل یو ډېر عام او ډېر امپورټنټ ټکی دی چې کوم زموږ پښتانه همیشه غلط وایي صحیح ده هغه دی ټلیفون یا فون د خلکو چې کوم موبایل فون یا د کور ټلیفون وي نو هغه څه دی TELEPHONE فون پون نه دی صحیح ده ټلیفون نه دی ټلیفون یا فون یا دغه شانتي بل یو عام ټکی الفابیټس اوس د مونږ د انګلیش دا لیسن کوو که نه دا ټول الفابیټس دي که نه ABCDEF نو د دې سپیلنګ څه دی ALPHABET الفابیټ نو اوس تاسو دلته وګورئ پی اچ په پکې د اف آواز ورکوي
یو خبر زبل کوم چې په تیر لیسن باندې کوم چې موږ پارت 1 کړی وو په هغې باندې یو کس کمنټ لیکلی چې سر دا خو لیټرز نه دي، تاسو وایي چې لیټر A لیټر B دا خو الفابیټس دي. نو زه تاسو ته وایم چې الفابیټس هم دي او لیټرز هم دي. کله چې هم موږ یو ټول لیټرز جدا جدا وایو، یعنی لیټر A لیټر B لیټر C، نو دغه شانتي چې جدا جدا موږ ټول وایو نو دې ټولو ته لیټرز ویل کېږي. خو دې ټولو ته په جمع باندې کوم چې د A نه د Z پورې دا ټول لیټرز دي، دې ټولو ته په جمع باندې الفابیټس ویل کېږي. په دې دوانو کې صرف دغه فرق دی. الفابیټس د ټول سیټ ته یو ځای ویل کېږي او ځان له د ټولو ته لیټرز ویل کېږي. صحیح ده؟ ښه، د دې نه پس بیا راځي Q او د هغې نه پس بیا R، نو هغه هم داسې خاص سایلنټ نه راځي، نو دغه به هم مونږه سکیپ کو. صحیح ده؟ د هغې نه پس بیا بل راځي S. اوس S په یو دوه ډېر اهم الفاظو کې سایلنټ راځي، یو دی آیلینډ او یو دی آیل. د دې دوانو مطلب بالکل یو شانتي دی. آیلینډ، د آیلینډ سپیلنګ دی ISLAND. آیلینډ ویل کېږي جزیرې ته، یعنی یو ځای وچ ځای او د هغې نه غیر چاپېره اوبه یي، نو هغې ته ویل کېږي آیلینډ. دغه شانتي آیل هم ویل کېږي جزیرې ته، خو آیلینډ ویل کېږي غټې جزیرې ته او آیل ویل کېږي چې یو وړوکې غوندې جزیرې، هغې ته ویل کېږي آیل. صحیح ده؟ نو صرف په دې دوو موقعو باندې S چې کله هم د L نه مخکې راشي، یعنی اول S راشي او بیا L راشي، نو په داسې موقعو باندې بیا S سایلنټ راځي. خو د دې نه علاوه زیات تر چې تاسو وګورئ په انګلیش کې چې څومره الفاظ دي، په هغې کې چې کوم ځای کې SL یو ځای راغلی وي، نو په هغې کې سایلنټ S نه وي، S ویل کېږي. مثال په طور ټرانسلیشن، مونږ اوس ټرانسلیشن کوو که نه، په مخه باندې د انګلیش نه پښتو ته ټرانسلیشن کوو که نه، نو تاسو وګورئ د ټرانسلیشن سپیلنګ څه دی؟ TRANSLATION. نو په هغې کې SL یو ځای راغلی دی، خو په هغې کې سایلنټ نه دی S. صحیح ده؟ S به ویل کېږي ټرانسلیشن. دغه شانتي ډېر ټکي دي. کنټینیوسلی، یعنی مسلسل یو کار کېږي، هغې ته ویل کېږي کنټینیوسلی. په هغې کې هم تاسو وګورئ په اخره کې SLY راغلی دی، نو په هغې کې هم S سایلنټ خو نه دی که نه. دغه شانتي چې څومره هم الفاظ دي چې په اخره کې SLY راځي، کنټینیوسلی، سپونټینیسلی دې ته ویل کېږي چې یو کار اکدم وشي، هغې ته سپونټینیسلی ویل کېږي. نو دغه شانتي چې څومره الفاظ دي، نو په هغې ټولو کې هم S ښه ښکاره ویل کېږي، سایلنټ به نه وي. صحیح ده؟ یا بل یو ټکی دی سلاټر هاوس. سلاټر هاوس ویل کېږي قصابخانې ته، کوم ځای کې چې قصابان حلالۍ کوي، هغې ته ویل کېږي سلاټر هاوس. نو په دې کې هم تاسو وګوره SL یو ځای راغلی دی، خو دواړه ښه ښکاره ویل کېږي. سلاټر ویل کېږي حلالولو ته، او سلاټر هاوس بیا هغه قصابخانې ته ویل کېږي. صحیح ده؟ د دې نه پس بل لیټر زموږ سره دی T په داسې موقعو باندې زیات تر سایلنټ راځي کله چې هم د یو ټکي په آخره کې STEN راغلی وي، یعنی په دې ترتیب کې راغلی وي STEN. نو په هغه موقعو کې اکثر T سایلنټ وي. د ټولو نه یو عام ټکی listen، یعنی listen to me. د listen سپیلنګ څه دی؟ LISTEN. نو په دې کې بیا تاسو وګورئ T سایلنټ دی. د listen مطلب دی اورېدل. یا بل یو ټکی دی moisten، MOISTEN، moisten. په دې کې هم T سایلنټ دی، په آخر کې څه دی؟ STEN دی، نو په دې کې T سایلنټ دی. moisten ویل کېږي لمدولو ته، یعنی یو څیز سړی لوند کړي که نه، یا زه په خپلو شونډو باندې ژبه ووهم او خپلې شونډې لمدې کړم، د دې لپاره هم راځي I moisten my lips with the tip of my tongue. ما د ژبې په سر باندې خپلې شونډې لمدې کړلې، moisten راځي د دې لپاره. صحیح ده؟ ښه، دغه شانتي څه ټکي دی چې په هغې کې STLE په اخره کې راغلی وي، نو په هغې کې هم زیاتر T سایلنټ وي. مثال په طور یو ډېر عام ټکی دی ویسل، WHISTLE، ویسل ویل کېږي شپېلي ته، خلک چې شپېلی وایي که نه، هغې ته څه ویلی کېږي؟ ویسل. نو په هغې کې T سایلنټ دی. یا بل یو امپورټنټ ټکی دی کیسل، CASTLE. نو په دې کې هم T سایلنټ دی. کیسل ویل کېږي قلعې ته، یعنی قلعه بلاحصار، غټې قلعې به وي پخوا باندې که نه، نو هغې ته څه ویلی کېږي؟ کیسل. ښه، یو بل ټکی دی often، OFTEN. ما اوس ووی چې often، نو ما ځکه often وی چې زه تاسو ته برټش انګلیش ویم. په برټش انګلیش کې often ویل کېږي، د دې مطلب دی اکثر. خلک وایي که نه اکثر زه هلته ځمه، یا اکثر زه دا کار کوم، اکثر زه کرکټ کوم. نو د دې اکثر دپاره ټکي په انګلیش کې څه راځي؟ often. خو په برټش انګلیش کې دا ویل کېږي often، او په امریکن انګلیش کې دا ویل کېږي often. هغوی پکې T سایلنټ نه وایي. نو اوس تاسو خپله خوښه ده، که امریکې ته چېرته لاړئ نو هلته کې often وایئ، که انګلینډ ته چېرته راغلی نو دلته کې به بیا often وایئ. صحیح ده؟ ښه، د دې نه پس بل یو لیټر زموږ سره دی U.
نو اوس کله چې هم د یو ټکي په اوله کې جی راغلی وي او په جی پسې یو راغلی وي نو په هغه موقعو کې زیاتر یو سایلنٹ وي او داسې ټکي هم په انګلیش کې ډیر زیات دي. صحیح ده؟ مثال په تور یو ټکی دی ګیس. ګیس ویل کېږي اندازې لګولو ته. خلک وایي کنه آی ګیس، زه اندازه لګوم. آی ګیس پاکستان ویل وین، زه اندازه لګوم چې پاکستان به وګټي. نو ګیس سپیلنګ څه دی؟ جی یو ای ډبل ایس. نو د ټکي په اوله کې څه راغلی دی؟ جی راغلی دی او ورپسې یو راغلی دی. نو په دې موقع باندې به بیا یو سایلنټ وي، ګیس به ویل کېږي. صحیح ده؟ یا دغه شانتي بالکل د دې په شانتي بل یو ټکی دی ګیسټ. ګیسټ ویل کېږي میلمه ته، مهمان، میلمه. ګیسټ، د ګیسټ سپیلنګ څه دی؟ جی یو ای ایس ټي. نو په هغې کې هم د ټکي په اوله کې جی راغلی دی او بیا یو راغلی دی. نو په هغې کې به هم یو سایلنټ وي. یا دغه شانتي یو څو نور ټکي دي ګایډ. ګایډ ویل کېږي، خلک وایي که نه ما د انګلیش ګایډ راکا. ګایډ ویل کېږي رهنمایۍ ته، یعنې داسې کتاب چې کوم چې ستا رهنمایي وکړي هغې ته ویل کېږي ګایډ. څوک ګایډ کول؟ د چا رهنمایي کول، نو د هغې لپاره ګایډ راځي. د ګایډ سپیلنګ دی جی یو آی ډي ای. نو د ټکي په اوله کې څه دی؟ جی یو دی. نو په هغه ټایم کې به هم یو سایلنټ وي. یا بل یو امپورټنټ ټکی دی ګیټار. ګیټار تاسو پیژنئ کوم چې میوزیکل انسټرومنټ دی که نه؟ د ګیټار سپیلنګ دی جی یو آی ټي اے آر. نو اوس په هغې کې هم د ټکي په اوله کې جی راغلی دی او بیا یو راغلی دی. نو په هغه ټایم کې هم یو سایلنټ به وي. صحیح ده؟ یا بل یو امپورټنټ ټکی ګارډ. جی یو اے آر ډي. ګارډ پیژنئ که نه؟ څوک چې د چا حفاظت کوي. اکثر د بینک مخې ته یو کس ګارډ ولاړي، خلک وایي دا ګارډ دی زما. د ګارډ سپیلنګ څه دی؟ جی یو اے آر ډي. نو هغه هم د جی یو نه شروع کېږي. نو په هغه ټایم کې به هم یو سایلنټ وي. صحیح ده؟ ښه، د دې نه پس وی راځي لیټر زموږ سره. نو وی هم د سایلنټ نه راځي، نو هغه به هم مونږه سکیپ کو. صحیح ده؟ د هغې نه پس بیا دی ډبلیو. ډبلیو په هغه موقعو باندې زیاتر سایلنټ وي کله چې هم ډبلیو د ټکي په اوله کې راشي او ورسره آر راشي. ډبلیو آر د یو ټکي په اوله کې راشي نو په هغه موقعو باندې زیاتر ډبلیو سایلنټ وي. مثال په طور یو ډیر عام ټکی چې دا به تاسو ټول درځي زما یقین دی، هغه دی رایټ، لیکل کول. صحیح ده؟ to write یا I'm writing، زه لیکل کوم. نو تاسو وګورئ د رایټ سپیلنګ سره WRITE. نو په هغې کې W سایلنټ دی، صرف د R آواز به راځي رایټ. یا بل یو ډیر عام ټکی دی wrong، WRONG. د ټکي په اوله کې WR راغلی دی نو په دې کې به هم W سایلنټ وي. wrong ویل کېږي غلط ته، یو څیز غلط وي نو موږ وایو چې دا wrong دی. صحیح ده؟ یا بل یو امپورټنټ ټکی دی rest. rest ویل کېږي کلایې ته، دا زما کلایي ده که نه، دې ته ویل کېږي rest. اوس د rest سپیلنګ څه دی؟ WRIST. په دې کې هم W سایلنټ دی. یا بل یو امپورټنټ ټکی دی wrestle یا wrestling. خلک چې کشتي کوي کوم که نه، هغې ته wrestle ویل کېږي او wrestling ورته هم ویل کېږي. د wrestle سپیلنګ دی WRESTLE. په دې کې دوه ټکي سایلنټ دي، دې ټکي ته په غور سره وګورئ. wrestle WRESTLE. نو د ټکي په اوله کې W راغلی دی او ورسره R راغلی دی. نو اوس چې موږ کوم رول کوو د دې مطابق خو به پکې W سایلنټ وي که نه، نو wrestle ویل کېږي. او د دې ټکي اخر ته خیال وکړئ، په اخر کې څه راغلی دی؟ STLE. دا چې اوس موږ لږ ساعت مخکې ټي کړی و چې ټي به کله سایلنټ وي نو STLE راغلی دی که نه wrestle. نو دغه شانتي به په دې کې ټي سایلنټ وي نو دا به wrestle ویل کېږي. یا موږ وایو چې wrestling دی نو wrestling یا wrestle په دې کې به دا W هم سایلنټ وي او ټي به پکې هم سایلنټ وي. اوس W په یو بله موقع باندې هم سایلنټ راځي او هغه داسې چې کله د یو ټکي په اوله کې W راغلی وي او په W پسې بیا H او O یو ځای راغلی وي، یعنی WHO راغلی وي د یو ټکي په اوله کې، نو په هغې کې W سایلنټ وي. دا اوس موږ چې لږ ساعت مخکې H هم کړی و که نه چې H به کله سایلنټ وي نو په هغې کې دا ټول ټکي راغلي وو. مثال په طور هو، تاسو ته ما وختي ووایې هو یعنی څوک. نو تاسو وګورئ په دې کې د هو سپیلنګ څه دی؟ WHO. نو په دې کې W سایلنټ دی که نه، نو صرف د HO آواز راځي. نو دغه شانتي چې کله چې دا کمبینیشن وي یعنی W راغلی وي او په W پسې H او O راغلی وي نو په هغه موقع کې بیا W سایلنټ وي. یا دغه شانتي ټول ټکي تاسو واخلئ whom یعنی د چا، یا whose د چا، د هغې مطلب هم دا راځي. یا دغه شانتي هول، وختي ما تاسو ته ووایي WHOLE هول یعنی ټول، د هغې تاسو وګورئ په هغې کې هم W سایلنټ راځي. هول د یو هول بل هول هم دی HOLE، په هغې کې W نشته دی، د هغې سپیلنګ بدل دی. هول ویل کېږي سوري ته، سوراخ چې ورته وایي هغې ته ویل کېږي هول، او دا بل هول WHOLE د دې مطلب دی ټول.
هول صحیح ده. نو په دې کې ډبلیو سایلنٹ دی. ښه د دې نه علاوه یو څو رینډم ټکي مطلب ګډوډ ټکي داسې دي چې په هغې کې ډبلیو سایلنټ وي، د هغې څه خاص رولز نشته دی، خو په هغې کې ډبلیو سایلنټ وي. په هغې کې د ټولو نه امپورټنټ ټکي یو ډېر عام ټکي زما یقین دی چې 100% کسانو له به دا ورځي، هغه دی ټو، دوه. اوس د ټو سپیلنګ سره ټي ډبلیو او، نو په دې کې ډبلیو سایلنټ دی ټو. او یا بل یو ټکی دی سورډ. سورډ ویل کېږي توري ته، نن سبا چې په ارترول کې ډېر زیات استعمالیږي هغې ته ویل کېږي سورډ، توره. د سورډ سپیلنګ دی SWORD، نو په هغې کې هم ډبلیو سایلنټ دی، سورډ نه دی، صحیح ده، سورډ. یا بل یو ډېر امپورټنټ او ډېر عام ټکی هغه دی انسر. مونږ وایو که نه ماله جواب راکړه، انسر می. د انسر سپیلنګ څه دی ANSWER، خو په دې کې ډبلیو سایلنټ دی، انسر ویل کېږي. نو د دې نه پس بیا راځي XYZ، نو هغه داسې خاص سایلنټ نه راځي، نو هغه به هم مونږ پرېږدو. نو زمونږ لیسن په دې ځای کې ختم شو. نو دا و زمونږ نننی لیسن د سایلنټ لیټرز په باره کې، دا مونږ په 2 پارټس کې کمپلیټ کو. زما امید دی چې انشاءالله تاسو به له دې نه ډېر څه زده کړي وي. انشاءالله چې د دې نه پس بیا مونږ نور څه هم ټاپکس کوو، نو زه به اول تاسو خبروم چې مونږ به څه شروع کوو. لایک او شیر د نه هېر نه شي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.